خالد بنوي دا کوم چې دلته ډېر خلک چکر ته راځي او د لرې لرې نه ورته خامخا تصویرانو لپاره ورته راځي نو دې باندې لږ تاریخ بیان کړي دا کوم وخت کې زه ما خو څومره سوچ خپل ذاتي سوچ څومره دی که نه دا ما مشران نه اورېدلي خپل والد صاحب نه خپل کلي د علاقې مشران نه چې دا په 1881 کې جوړ شوی دی 1881 کې جوړ کړی دی هغه وخت انګریزانو کله برطانیې والو ته کېو که نه نو هغه یې جوړ کړی دی او بیا تقریبا ما دومره سیاسي یو 15 کاله مخکې ما اورېدلي چې انګریزان دلته راغلي وو چا چې جوړ کړی وو دا کسان دلته راغلي وو هغه یې ویل چې موږ حیران دي پاکستانیانو ته دا ورباندې ګرځي صرف راولي دي خو د دې خو ډېټ آوټ شوی دی لکه ایکسپایري ډېټ هغه شوی دا 100 کالو په دغه جوړ شوی 100 کاله 100 کال دې خپل وارنټي وه خو دې تقریبا کم 200 کاله وکړل نو چې آی پی نه ګرځي او پاکستانیان بیا هم اوس پاکستان جوړ کړی په اعتماد نشته لکه موږ خو ترقي پذیر یو که نه ترقي یافته خو یعنې یو که نه انشاءالله ډېر ژر به او ما داسې خالد منی دي چې ما یو بله خبره هم داسې د مشیران نه اورېدلي وه موږ به دومره تجربه او دومره علم به نشته دی ځکه تاسو راته تپوس کوو چې وایي دا چې کوم انګرېزانو کوم ټایم کې جوړ کړو که نه نو دوی دا نټونه یا دغه چې په کومه چابۍ جوړ شي وایي چې دا چې څنګه تیار شو وایي چې هغه سیند ته لاړه بلکل دغه عدنان بھائی امام داسې یو خبره اورېدلې وه مشیرانو نه چې کوم چابۍ باندې دا پول کوم انګرېز جوړ کړی کوم انجینر وایي هغه د دریا کابل ته ګزار کړي ده چې دا ثبوت ختم شي بس نو دې کې لکه اوس څوک دغه نشي کولی دې کې ریپیرینګ څوک نشي کولی بس دا همدغه شی دی او دا خیر آباد په مقام باندې دی دې باندې ښه ښه پاچاهیان تېر شوي دي او لکه دغلته په کوم ریکارډ باندې مرسته پراته دي که نه او لکه څومره وخت لکه دې باندې څومره انګرېزانو حکومت کړی دی بیا پاکستانیان 47 کې پاکستان آزاد شولو او بیا په تقریبا 72 73 سال خو پاکستان خو آزاد شوی دی هغې نه پس مختلف پاچاهیان بدل شولو هغې باوجود هم دا شی هماغه بدستور دی خو مخکې نو دې ته خلک ډېر ده خالد منی ډېر خلک ورته راځي د لرې اول د دې لوکیشن تاسو ګورئ کوم لوکیشن دا دریا کابل چې کوم دی دا د کابل اکارډینګ ټو مای اوپینین ما څومره سوچ دی نو زیان دا په دغه باندې تېر شوی لار د پنجاب ته داخل شوی دی کوم علاقې ته کراس کړي غازي بروټه دا ټول علاقې ته کراس کړي دي که نه ماشاءالله چې کې پي کې ته ګوره الله پاک ډېر ښایست ورکړی نو کې پي کې او بیا دا په سور پل مشهور دی دا په سور پل مشهور خیر آباد عوامو ته څه پیغام ورکوي زموږ ملګري دي داسې بس عوامو ته خو دا پیغام ورکړم چې زموږ دا کوم کتونکي د سکرین په د کیمرې په سکرین باندې مونږ ګوري نو هغې ته مونږ د کیمرامین ته دا خواست دی دا لوکیشن شاته مکمل مزدار راولي دا کوم کسان چې د فیسبوک په لیکه یا د ویډمیر لکه یوټیوب په لیکه باندې ګوري دا پول یا دا لوکیشن شاته انشاءالله زه خو وایم چې لکه دا خو ډېر ټاپ لوکیشن دی دا نظامپور خیر آباد ته نظامپور روډ چې کوم دی هغه ته دغه باندې دغه واقع دی دا پول غوزیان چې دا خو ډېر ټاپ لوکیشن دی دنه غوزیان ته په کې پي کې کې ځکه چې دا خیر آباد ته زور پول سور پول دی سور پول باندې مشهور دی والسلام مهرباني